د پیغام مې د هغو دوستانو دپاره دی چې ګناه ترې شوې ده او احساس د دې لري چې دی بدبخته شوی ګناهګاره دی. راځه ما د قرآن کریم 2 آیتونه درته وایمه. الله پاک درته پکې څه ویلي. هغه کسانو ته چې په ناپامۍ باندې ګناه ترې کېږي د دوی دپاره الله پاک څه وینا لري. راځئ په ګډه باندې اورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله پاک وایي په دې پوه شئ چې په الله پاک باندې د توبې قبلولو حق د هغه کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ترسره کړي. دا الله پاک وایي دا حق دی د هغه کسانو په الله باندې چې په ناپامۍ ترې ګناه وشي، وغولیږي، شیطان یې وغولوي، پام یې نه وي، قصداً اراده د ګناه نه لري، بیا د ګناه اراده نه لري، اما ګناه ترې وشو، انسان دی کمزوره دی. اوس کله چې ګناه ترې وشي او ورپسې سملاسي توبه وباسي، داسې خلکو ته بیا الله پاک د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي، یعنې توبه یې قبلوي او الله له ټولو خبرو خبر دی. ستا له زړه، ستا له ګناهونو، هغه چې ته یې له خلکو پټی، الله پرې خبر دی او د حکمت او پوهې خاوند دی. اوس الله پاک ورپسې وایي ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی، خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي. کله چې دوی ته مرګ راشي، یعنې د هغه کسانو دپاره توبه نشته چې کله ورته مرګ راشي بیا چغې وایي چې زه اوس توبه وباسم. کله چې احساس ستوني ته راورسېږي بیا وایي زه اوس توبه وباسم. نه، اوس توبه نه قبلېږي. ډېر فرصت دې لره، هغه وخت کې دې توبه نه کوله، اوس توبه کې. صبر. بېرته اصلي موضوع ته راستنېږم. شپه او ورځ کار کوې خو بیا دې هم زړه تش دی، ځان یوازې احساسوې، خفګانونو چاپېر کړی یې. دا 2 کتابونه یې غوره نسخې دي، سکون ښار او مطمئن زړه. زما 2 کتابونه د افغانستان په اکثرو کتابخانو کې شته او غربي هیوادونو کې له دې ویب سایټه آنلاین آرډر کولی شي. همدا اوس یې ترلاسه کړئ او د خپل ژوند ملګري یې وټاکئ، ژوند مو بدلوي. توبه خو هغه وخت کېږي چې ګناه درنه وشوه ورپسې توبه وباسه. سملاسي چې د احساس دې وکړ چې ګناه درنه وشوه، پښیمانه شوې، راشه الله ته کښېنه او ورته وایه چې ای ربه زه کمزوری انسان یم، وغولول شوم، شیطان مکار دښمن، زما بدي دښمن او ستا دښمن زه وغولولم، خو زه ستا داسې بنده یم چې ستا نه پرته بل څوک نه لرم چې عذر ورته وکړم، بخښنه ترې وغواړم. یوازې ته زما رب یې، زما د ګناه نه تېر شه، ما ته بخښنه وکړه او توفیق راکړه چې بیا داسې ګناه ونه کړم. دغه انسانانو ته الله پاک حق د دوی بولي چې الله پاک دوی ته بخښنه وکړي. سبحان الله، څومره عظیم، څومره لوی رب لرو او موږ دومره بې پروا ګناه کوو، ګناه رانه کېږي خو توبه نه وباسو. د همدې دپاره ته باید دغه موضوع ته پام وکړي. الله پاک څه وایي؟ وایي هغو کسانو توبه نه قبلېږي چې کله د دوی مرګ راشي او بیا دوی توبې وباسي، ساه یې ستوني ته راشي بیا چغې وایي توبې وباسم. اوس فرصت ختم دی، اوس وخت پای ته رسېدلی، توبې دروازې بندې شوي دي، مخکې به دې دا کار کړی و. وللذین یموتون وهم کفار، او نه د هغه کسانو دپاره توبه ده چې دوی مړه کېږي او په الله بې ایمانه وي، کافران وي، کفر یې اختیار کړی، په الله بې باوره شوي، د هغه پیغمبر نه مني او نور دیني شاعرو باندې ملنډې وهي یا هغې باندې ایمان نه لري. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. د داسې خلکو دپاره چې بې توبې مړه شي، داسې خلکو دپاره چې کافران مړه شي، د دوی دپاره الله پاک وایي چې موږ ډېر سخت اور، دردناکه اور تیار کړی دی. الله پاک دې موږ او تاسې د هغو کسانو له ډلې کې چې ګناه ترې کېږي توبه کوي سملاسي. اول خو دې الله پاک موږ او تاسې ته دومره پیاوړی ایمان راکړي چې په اسانۍ ګناه ونه شي، خو ګناه کېږي، انسانان یو، کمزوري، پیغمبران نه یو، معصوم نه یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر انسان خطا کوونکی دی، تېروتنې کوونکی دی، خو بهترینه تېروتنې کوونکی یا ګناهګار هغه دی چې توبه کوونکی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي له ګناه توبه ویستونکی داسې دی لکه هېڅ ګناه چې نه کړي. الله پاک دې موږ او تاسې ته د توبه کولو او له ګناهونو د ځان ساتلو توفیق راکړي. د توبه کولو دپاره شرط دا دی چې سملاسي به هغه اسباب له منځه وړي.
کوم ګناه چې تا نه کېږي هغه شی چې ته پرې ګناهګاره شوې هغه به له منځه وړې. که چا سره ناروا اړیکې نمبر به یې ډیلیټ کړې، ختمې به، اړیکې به بندې. که موبایل کې کوم ناروا څه کتلي هغه شیونه به ټول ډیلیټ کړې. هر هغه شی اسباب به ته له منځه وړې چې هغه تا بیا دغې ګناه ته راولي. دې ځای کې ته صادق نیت د توبې لرې، د صادق رښتینې توبې. بل دا چې بیا به دغې ګناه ته د ستنېدو اراده نه لرې او الله پاک نه به بخښنه غواړې. دغه شرایط پوره کړه، انشاءالله الله پاک مهربان رب دی، ګناهونه دې بخښي. ته مه ناامیده کېږه، راځه ورستون شه.